Alina, Yes, sir. زه تاسو ته یو څو جملې په پښتو کې وایم، تاسو به ما ته هغه په انګلیسي کې ووایئ. Okay, sir. زه مریض یم. I am sick. I am sick. زه خفه یم. I am sad. I am sad. زه خوشحاله یم. I am happy. I am happy. زه ستړی یم. I am tired. I am tired. زه مصروفه یم. I am busy. I am busy. د انګلیسي بنیادی الفاظ. اول ګټل. ګټلو ته په انګلیش کې څه وایي؟ ګټلو ته په انګلیش کې وایي when. دویم لغات اراده. ارادې ته په انګلیش کې څه وایي؟ ارادې ته په انګلیش کې وایي intention. دریم لغات فخر کول. فخر کولو ته په انګلیش کې څه وایي؟ فخر کولو ته په انګلیش کې وایي proud. څلورم لغات گمراه کول یا بیلاری کولو ته په انګلیش کې څه وایي؟ گمراه کول یا بیلاری کولو ته په انګلیش کې وایي mislead. پنځم لغات شکایت کول. شکایت کولو ته په انګلیش کې څه وایي؟ شکایت کولو ته په انګلیش کې وایي complain. د انګلیسي بنیادی جملې. نمبر 1 یو کار وکړه. یو کار وکړه ته په انګلیش کې څه وایي؟ یو کار وکړه ته په انګلیش کې وایي do one thing. نمبر 2 څه ووایم. څه ووایم ته په انګلیش کې څه وایي؟ څه ووایم ته په انګلیش کې وایي what to say. نمبر 3 کله راشم. کله راشم ته په انګلیش کې څه وایي؟ کله راشم ته په انګلیش کې وایي when to come. نمبر 4 ولې لاړ شم. ولې لاړ شم ته په انګلیش کې څه وایي؟ ولې لاړ شم ته په انګلیش کې وایي why to go. نمبر 5 کله لاړ شم. کله لاړ شم ته په انګلیش کې څه وایي؟ کله لاړ شم ته په انګلیش کې وایي when to go. مننه د داسې نو ویډیوز لپاره موږ درسره لایک او فالو کوئ. مننه د داسې نو ویډیوز لپاره موږ درسره لایک او فالو کوئ.